وطن په غېږ کې زندګي او سکون غواړو زندګي او سکون غواړو زندګي او سکون غواړو زندګي او سکون غواړو پښتون ته ژوندون غواړو پښتون ته ژوندون غواړو پښتون ته ژوندون غواړو پښتون ته ژوندون غواړو. نن د سیول سوسایټۍ د اړخه مقرر شوي دوو تحصیلونو کې زبردست امن مارچ شو. په امن مارچ کې په زرګونو کسانو د سیول سوسایټۍ او د هرې پارټۍ سره تعلق لرونکو خلکو په لوی تعداد ګډون وکړو. د امن مارچ دپاره مقرر شوي دوه تحصیلونه تحصیل کابل او تحصیل خوازخیله کې جدا جدا امن مارچ شو چې پکې په لوی تعداد باندې شرکت وکړی شو. امن مارچ لا د ټولې ضلعې نه ولس ورغلی و او خپله حاضري یقیني کړې وه. د امن مارچ مقصد و چې په سوات کې او په بلکن ډیویژن کې دوباره د امن د خرابېدو کوشش ونه کړی شي. دوی په ادارو په صوبایي او مرکزي حکومت باندې غږ وکړو چې سوات او ملکن ډیویژن د مخکې نه د زخمونو نه چور چور دي او نور حادثات نشي برداشت کولی. دوی ویناګانې وکړې چې پښتون قوم همیشه په امن باندې قربانیانې ورکړي دي خو اوس موږ له امن پکار دی او دوباره د امن د خرابولو کوششونه دې ونه کړی شي. دوی د خپل انتظامیه نه د مرکزي او صوبایي حکومت نه او ورسره د خپل پاک آرمي او د نورو ادارو نه د امن د بحال ساتلو کلکه مطالبه وکړه. یاد دې وي چې امن مارچ په تحصیل کابل کې په لوی تعداد باندې کسان راغونډ شوي وو او په مختلفو سړکونو سره د امن مارچ آغاز شو. همدغه رنګې په خوازخیله کې هم په لوی تعداد باندې د امن مارچ شرکا راغونډ شوي وو. دوی په لاسونو کې کارډونه او ګتې نیولې وې چې پکې په ملک کې امن غواړو پښتون ته امن غواړو پښتون ته ژوندون غواړو سوات ته امن غواړو او سوات امن دې بحال کړی شي نارې درج وې. یاد دې وي چې د امن مارچ وینا صرف یو دوه درې ورځې مخکې په سوشل میډیا باندې شوې وه. شیر علي خان بشرخیل، ملکن ټي وي، مدین، سوات.